سرجي یو تپوس درنه وکړمه. جي ستا خو تنخوا 70,000 روپۍ ده او وړاوې په لکونو. وعدانه عمرې تنخواګانې باندې کار نه کېږي سرکاري، موږ خو ډېر تنخوا نه کار اخلو. سرجي زه څه پوه نه شوم، درېیمه تنخوا څه مطلب؟ رشوت موږ پیل ته نه وایي. اوس ګوره چې زه په 10 منټه کې څومره رقم څومره لکونه روپۍ اچوم ګوره ورته. خرج جی سر جی ये बिल्डिंग क्या आशा बड़ी थी मैंने वो शोभा सर जी वली मतलब दा जिंदगी में अफसर लब पुलिस वाले जमात वेना ना बगैर दी खुल जंगल के जमाने तो बिल्डिंग नशी उतरे वाले सब पुलिस चाहे पूरी वर्क करे जान कोई का ما डिसाइड कर ली तभी खुल गई या कि सारा बिल्डिंग नशी जाए तुम्हारी चाहत में बगैर सर जी تاسو مو کوئ دا بلډینګ خو چې تاسو په ما باندې بند کړئ نو زما به د کروڑو روپۍ تباه او برباد شي. بل دا چې د بینګون نه میلیونه ماغستې سر جي څه خو به تباه او برباد شي. ما خو بلې سلي روپۍ هم ورکړئ او کاغذونه زما سره پراته دي سر جي. په هغې کې زما کار نشته دی. دلته زه څنګه یم هر څه به زما د انډر د لاندې نه کېږي څوک به تا ته ماني نه پورته کار نشي کولی. او بل دا خو ته بیا دلته کار دلته وکړه نو ما سره لږ هیلپ وکړه. هیلپ سر جي زه پوه نه شوم نو څه هیلپ درسره وکړم؟ څه ته راشم که ته غواړې د دې بلډینګ باندې کار شروع شي نو زما فیس ته 2 لک روپۍ راولېږه. سر جي 1 لاک بل له ما روپۍ ورکړې وې. 2 لاک تا هغې نه ورکړې ما خو نه راکړې ما نه دې راولېږي که ته غواړې دلته کار شروع شي زما فیس ته 2 لاک روپۍ راولېږي. دا کوم بلډینګ چې دلته دی دا منټې به هم د باندې لګي سکندونو په حساب به مې راواچوم پوه شولې. سر جي ستاسو اپس ته به روپۍ در ولېږم 1 لاک. یو دا خبره مې واوره خو زما په دې کار کې ګوره څه رکاوټ را نه شي. پرېږده بېغمه شه هغه په ما پرېږده تا ته هېڅ مشکل دلته نه راځي. زه پوه شه زما کار پوه شه زه لږه درمانی کا دا سریانی خورانا درمانی کا دا سریانی دا سیٹو مستر عبدالله جی سر جي وای د ګورنمنټ نه دا ډول ده چې دا کار دې ودرېږي. دا څه وې ته خو یو څو ورځې مخکې دا سرجي سره راغلی وې هغې له خو ما 1 لاک روپۍ رشوت ورکړی و. هغې وی کار کوئ تاسو دې ما له اجازت راکړی و. ګوره په دې کې زما څه کار نشته دی ما ته د بره نه ورځې زه په تا پسې راغلی یم ستا تر 1 ګنټه ده 1 ګنټه پس به مشین راځي ستا د بلډینګ به غورځوي نو څه شي کولی وکړه. بس ټیک په ټیک ده زه د هېڅ څه خبره کوم. ارمانونه مې شول خاورې امیدونه په سلګو دي ارمانونه مې شول خاورې امیدونه په سلګو دي. سر جي ستا دغه پیه راغلی و او راته یې وویل چې په 1 ګنټه کې به ستا دا بلډینګ راولېږي. نو سر جي زما ستا خو خبره شوې وه 1 لاک روپۍ هم تاله ما درکړې وې. سر جي اخر ولې ما ته پته ده زموږ خبره شوې وه دا بلډینګ به دې زه راچوم. سر جي اخر ولې نو وایي وره ما د قصد خپل پیه ستا خوا درلېږلی و چې دا مجبوره شي او زما خوا راشي. سر جي زه خو ستاسو په خبره باندې پوه نه شوم. سر هره ورځ ما ستا نه 1 لاک روپۍ اخیستې وي خوړه مې خفه وم سکون پکې نه و ولې ستا له کروڑو روپو بلډینګ دی ته ما 1 لاک روپۍ راکړې که ته غواړې زما بلډینګ بډ شي د کروڑو روپو نو ما له به پوره 5 لاک روپۍ راکړې. سر جي دا ته ډېر غلط کې ستا په وینا باندې ما تاله 1 لاک روپۍ درکړې ته 15 لاک روپۍ رشوت غواړې. ما درته وویل زما سره بحث نه کې زما پاور تا ته پته نشته چې یو کال مې وکړو نو اوس پرې خپل انجام ته ورسېږي. داسې ده ستاسو 2 آپشنه دي یو خپل بلډینګ بچ کړئ یا مال 15 لاک روپۍ راکړئ.
صحیح ده سرجي 15 لک روپۍ به زه راولېږم خو ګوره سرجي دا یوه خبره مې واوره چې زما په کار کې څه رکاوټ را نه شي کار مې بند نه شي سرجي کښېنه د دې واخله 1 لک روپۍ زه رشوت خور نه یم د رشوت لپاره زه نه یم راغلی سرجي دا څه کوئ تاسو خو مال 1 لک روپۍ واپس راکړي سرجي ما له شرم راځي ستاسو غوندې خلکو ته زه ناست یم ما لپاره تاسو سره لکونو روپۍ رشوت دی ایو د غریب لپاره د ایمان لپاره تاسو سره 1 روپۍ نشته سرجي دا تاسو څه وایئ ستاسو په خبره خو زه پوه نه شوم سم موضوع کې به څه راشي تاسو غټ خلک یې که نه غریبان تاسو ته نه ښکاري نو وایي راغوښ شه ورته تا سره یو مزدور کار کوي شیراز خواته کلي دی تا غریب ته دیاړي ولې ورکې هې ستا په سر کې هغې کور والا وه په اچولي تا ولې دیاړي نه ورکوله السلام علیکم څنګه چل دی صحیح برابر یې خان کله چې مې لاو شوې زه به کور ته درغلی وم او 2 میاشتې تنخوا تا ته پاتې ده هغه مې راکړه ښځه مې ډېره زیاته بیماره ده شاوخوا د غریب سړي زویه دا دومره غټ بلډینګ چې ما ودرولی د 20 کروړو روپو ستا زه د 2 میاشتو روپۍ خورمه ورک شه ځه شابه خپل کار کوه په قداره به وشي در به کمه پیسې ورک شه شابه خان حدیث صاحب دې صلی الله وکړي الله به نه وباسي دا دې ورته قصه په الله منله خیال کوه ښه کوم کس چې تا جانې نه ورکوله زما ګاونډي دی خواته کلي دی ما پسې راغی دا شانتې کار مې وکړو کور والا بیماره ده او کس له روپۍ نه راکوي ما مجبورن دا قدم فوت کو تا چې ملتاب وکړم د رشوت خور نه پوه شولې سرکار چېرته هم رشوت نه اخلي ځان پوه کوي چې په خبره باندې دا خو ما تاسو ته ښوده تاسو رمایت څنګه دی ښه کار هم څنګه دی د الله من لږ سترګې وغړوه ځان پوه که دا ته څه راغستې دی ولې ظلم کوې د غریبانو ته زما نه غټه غلطي شوې ده تا خو زما سترګې کولاو کړې سرجي او ما چېرته په خپله داسې مزدوري نه ده کړې ما ته پته نشته دی سرجي ما مافیانو باندې کار نه کېږي خانه لاړ شه کوم کس چې زیاتې کړې حق کې نه معافي وغواړه هغې ډېر دې خفه کړی دی هغې کور والا ستا لاس به پات شوي وه نو هغه به ته په دې روپۍ بېرته واپس راولي بې د الله باندې لږې سترګې کولاو که ته څه راغستې دي سرجي بالکل د هغې کور والا خو زه په دې پیسو نشم پیدا کولی زما نه غټه غلطي شوې ده او زه به د هغې نه معافي وغواړم او کمې پیسې چې دي د هغې 2 چونده پیسې به نورې ورکړم سرجي 2 چونده ته ضرورت نشته خانه داسې وکړه هغې چې څه کار کړی خپل حق وله ورکړه خو بیا کوشش کوه چې د غریب حق ونه خوري ته تلی شي ستا کار آزاد دی آپ نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے موقع پہ تنخواہ نہ دی اور اس کے پیسے مار لیے تو اس مزدور کا قیامت کے دن میں وکیل بنوں گا میں اس کا کیس لڑوں گا اور جس کا کیس میرے نبی نے لے لیا پھر اگلا کوئی بچ کے جا سکتا ہے کہ